बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खराजो de sisene درېیمه ویډیو ته یعنی 13 ورځې مو تاسو د راوټر په حق باندې څه خبرې مو یعنی مو تاسو ویل چې په راوټر کې مونږ سره یو ټیبلز چې په نامه د مونږ سره یعنی راوټینګ ټیبلز په نامه راوټینګ ټیبل مونږ سره هغه یو ټیبلز دی چې د نورو راوټرونو انفارمیشن مونږ سره موجود یو چې د مونږ سره راوټینګ پروتوکولز او بل چې د مونږ سره راوټډ پروتوکولز یعنی د راوټینګ په واسطه مونږ سره سندینګز کیږي خو د راوټډ په واسطه مونږ سره چې د ریسیوینګز کیږي بیا ویل چې نیټینګز یعنی convert private IP address into public IP address راځو اوس خبره چې د OSI په لوري اوس OSI meaning د موږ سره یعنی open system interconnections یا organizations standardization و یا internationals یعنی زیاتر خلق ورته اوپن سیستم انټرکنیکشن وایي و زیاتر خلق ورته اورګنایزیشن سټانډرډایزیشن انټرنیشنل په نامه ورته OSI چې د موږ سره په 1984 کې راغله OSI چې د موږ سره په all of the worlds په ټول دنیا کې 150 ادارې لري خو اصلي کې چې د OSI مقصد څه شي یعنی د 1984 نه مخکې که چېرته ما سره یو کمپیوټر ډل او بل کمپیوټر ما سره یا HP یا کمپک و او کله چې مې غوښتل چې دغه څو مختلف کمپنیانې کمپیوټر یو بل سره کنیکټ نو دی چې د یو بل سره چې د نه کنیکټ نو د دې دغه ستونزې رفع کولو دپاره موږ سره OSI کمپنۍ سره یعنی OSI چې د خپل پروژیکټ سٹارټ په 1977 خو پروژیکټ چې د موږ سره کمپلیټ شو په 1984 کې یعنی دغه وو کالونه کې چې د یو څه دریافت کو یعنی لیرس دریافت ځینې سافټویر دریافت سو لیرس دریافت کو سوان لیرس دریافت او دای راواغسته په مختلفو ډیوایسونو مختلفو کمپیوټرو کمپنیانو کې دای واچوز نو هغې نه بعد چې د موږ سره د څو مختلفو کمپنیانو کمپیوټر یو بل سره چې د کنیکټیویټي یعنی شروع شو خو د OSI نه مخکې چې زه مجبورم چې د یو کمپنۍ کمپیوټر مې یوز کول هم په لین سطح و هم په ون سطح نو کله چې OSI راغله نو دغه غونډه ستونزه یې موږ ته څه وکړو یعنې ختمې کړو یعنې ما تاسو ویله چې OSI لیرس ویستله څه لیرس ویستله چې یو موږ سره اپلیکیشنز بل چې د پریزنټیشن بل سیشن بل ترانسپورت نیټورک ډیټا لینک او فزیکل لیرز خو دغه سون لیر چې د موږ سره بای 2 پارټ شوي طبقه بندي شوي چې د دې دغه درې لیرونه چې دي موږ سره درې لیرز د لاندې
دا ورک آن هارډویرز یعنی ورک آن نیټورک ډیوایسز باندې کار یعنی مونږ سره چې دی راوټر او سویچ او هاب او بریچ او اکسس پوینټ په دې ډیوایسونو کې چې دی مونږ سره دغه درې لیرز خو ډیوایسو کې دي پاتې مونږ سره چې دی څلور لیره نورس ورک آن هوسټ یعنی کمپیوټرز باندې کار کوي یعنی په ډیټا باندې کار کوي مونږ سره یعنی د دې دغه څلور لیرونه نو ټرانسپورټ نه ونیسه تر اپلیکیشنه پورې دا مونږ سره چې دی په ډیټا یا مونږ سره چې دی په هوس باندې کار کوي راځو اوس چې دی فرست شروع اخلو د فزیکل لیسن ځکه چې د لاندې نه پورته شو یعنی last layer of OSI models physical layer چې دی د لاندې نه آخرینی layers work on bait transformations work on signals work on hub repeater او NIC card او cables باندې کار یعنی دغه physical layer چې دی زمونږ په دغه څلور ډیوایسونو کې موقعیت لري چې یو NIC کارت ده بل هب ده بل ریپیټر ده او بل چې دی مونږ سره چې دی کیبلز که فکر وکړي د کمپیوټر خپل ژبه هم چې دی 01 یعنی زه دلته چې دی د یو منوګرام په لوري دا مونږ سره هب شو خو دا مونږ سره پیسې شو یعنی دغه څو پیسیانې چې دی دغه هب سره چې دی کنیکټ یعنی کله چې زه ډاکومنټ سند کوم کله چې دغه ډاکومنټس وځي NIC کارت ته ولځي نو په دې کې مونږ سره کنورټ کېږي دغه ویډیو آډیو ایمیج هر څه چې ډاکومنټس وي دا ټول د 01 په شکل خو کله چې کیبلز ته ځي هم هماغه 01 کله چې هبس ته ځي هماغه 01 دي خو کله چې بیا کیبل ته ښکته کېږي بیا هماغه 01 دي خو کله چې پیسي ته ورسېږي که ویډیو کېږي که آډیو کېږي او که ایمیج کېږي مشکل بیٹس په شکل صحیح خو هب مې ویل کنه یو هب و NIC کارت د کیبلز بل چې دی مونږ سره ایکوډ و ډیکوډز ایکوډ داخل ته وایي و ډیکوډ چې دی اوټ کله چې مونږ د دې پیسي نه ډاکومنټ سند کوو نو د پیسي نه خو وځي خبره نو څه کېږي مونږ سره ډیکوډ کېږي وځي کله چې هب ته دننه کېږي واپس کېږي مونږ سره ایکوډ کېږي یعنی په هب کې ایکوډ کېږي کله چې د هب نه بیرته وځي بیرته چې دی ډیکوډ کېږي مونږ خو کله چې پیسي ته دننه شي بیرته یعنی واپس ایکوډ کېږي مونږ یعنی in و out مشکل خو نشته زه دې نه بعد چې دی یعنی بل لیرز پس what is data link layers جدا لر ډیټا لینک لیر چې دی مونږ سره ورک آن بریچ اینڈ سویچ یعنی زما په دې سویچ او په بریچ کې چې دی کوم لیرز دي ډیټا لینک لیرز چې په کوم ډیوایسونو کې دغه ډیټا لینک لیرز وي په هغه ډیوایسونو کې یعنی بیٹ بیکم ټو فرنډز یعنی په دې کې مونږ سره فرنډ په شکل خو په دې ډیوایسونو کې چې دی مونږ سره یوه ټیبل هم جوړېږي په نامه د میک ټیبلز میک نه مطلب میډیا ایکسس کنټرولز چې په دې کې مونږ سره د هر پیسي د لینک کارت فزیکل ادرس ولې چې دی په هب کې نشته ځکه چې هغه سافټویر جدا دی فزیکل لیست دا خو ډیټا لینک لري چې په هر ډیوایس کې وي په هغې کې چې دی هماغه شکل ځان دی یعنی کله چې زه دغه ډاکومنټس ولېږم لکه داسې فکر وکړه چې دا سویچ دی سویچ
کله چې ډاکومنټس لیږو که ویډیو لیږې که آډیو لیږې که ایمیج لیږې که هر څه لیږې خو بیا هم چې د هغې نه وځي پیسې نه ان آی سي کارډ ته کوم شکل دی هماغه زیرو ونس وایي چې قمقل څومره مخیاران سره کېني نو بیا هم قمقل بیا چې کله موږ سره کیبلز ته راځي بیا هماغه زیرو ونس خو کله چې دغه سویچ ته ځي نو په دې کې موږ سره څه کېږي ګرافس یعنی فرمز دا د زړه ګراف مو به لیدلی که نه هغې باندې خپله لیکله چې فرمز کله چې بېرته ښکته کېږي کیبلز ته بېرته هماغه زیرو ونس او کله چې پیسې ته ورسېږي که ویډیو کې که آډیو کې که ایمیجونو ایمیج کې مونږ چې دی امدا یو خبره کوو چې په سویچ کې مې کیبل دی او په دې کې مونږ سره د لینک کارډ فزیکل ادرس پروت ثبوت دپاره هم یعنی دا چې شو مونږ سره یوه سویچ یوه دوه پیسیانې اخلو او بیا راځمه دې له چې دی کیبلز ته ځم کیبل یې کنیک کوم سویچ سره مې کنیک ښه ګوره سویچ یې لیکلی ورباندې بیا چې دی په همدې طریقه دې له آی پي ادرس هم ورکوم لکه څه 10.0.0.1 لکه څه 10.0.0.2 راځم دې نه بعد دې سویچ ته ځم سیل آی موډ سو کمانډ دا هم سم عملي درته راځي درس دا ستاسو عملي هم دی شو میک ټیبلز ګوره څه شی پروت ده فزیکل ادرس یې پروت ده او فزیکل ادرس موږ سره کوم یو فارمیټ ده هیکزاډیسیملز ډیجیټل چې یوازې نمبر اوس هیکزاډیسیمل چې نمبر او ایویسی اوس لکه آی پی ورژن 6 یعنی دلته چې ما سره پروت ده ولې آی پی رانغله دې میکټیبل یعنی ځان سره چې دا ساتي نو څه شی ساتي فزیکل ادرس مشکل خو نشته خب مشکل خو نشته زه دې نه بعد په همدې طریقه سب لیر اور डी सी ना मतलब डायरेक्ट कनेक्शंस डी सी چې دی بیا موږ سره په دوه ډوله ده یو ال ال سی ده او بل مېک ال ال سی نه مطلب یعنی لوجیکل لینک کنټرولز مطلب څه شی ده is used to establish and maintains connection between two devices یو کس چې ستانه پښتنه کوي وای زه اخلم دا کیبلز ګوره دا کیبلز اخلم کیبل اخلم او ډایرکټ چې دغه خپل پی سي سره کنیکټ کوم کنیکټ مې نو آیا دا کنیکشن څوک اسټابلیش کوم چا چې د موږ سره دا مینټین ساتي برقرار څوک ساتي څوک موږ ته دا کنیکشن چې د اسټابلیش کوي څوک موږ ته دا کنیکشن چې د کنټینیو ساتي موږ خو په دې نه پوهېږو موږ کیبل دی لګو بس ختم خبره نه دا کنیکشن چې موږ ته اسټابلیش کوي اسټابلیش فعالی پیژني مینټینس برقرار ساتي کنټینیو ساتي دا موږ ته څوک ساتي یعنی ال ال سی ساتي مشکل ونشته بل چې دا موږ سره میک ده میک نه مطلب میډیا ایکسس کنټرول is used to share same bandwidth یعنی 100 Mbps یعنی کله چې موږ دغه سویچ سره ځان کنیکټ کوو نو زمونږ دغه سویچ موږ ته سپیډ ورکوي څومره 100 Mbps دغه 100 Mbps څوک ورکوي تا 100 Mbps چې ورکوي نو دا موږ ته څوک ورکوي یعنی میکټیبلز سپیډ چې موږ ته ورکوي هغه میکټیبل ورکوي وای زمونږ چې کنیکشن چې اسټابلیش کوي هغه څوک ساتي زده نه بعد په همدې طریقه بیت نه بعد فرمز ټیپس آف کنیکشنز کنیکشن چې د موږ سره په څو ډوله ده کنیکشن موږ سره په دوه ډوله ده
یو لاجیکل دی او بل چې دی فزیکل. لاجیکل نه مطلب یعنی خیال دی، فزیکل نه مطلب یعنی خیالي ونوس، لاجیکل نه مطلب یعنی سافت ویرز. اوس ګوره په دې ویمویر کې مونږ څه شی کوو؟ وینډوګان انسټال کوو. د څه دپاره؟ د کمیونیکیشن دپاره. یعنی په دې ویمویر کې چې ما تاسو 2 وینډوز انسټالو، دا ویډیوګان هم به وروي کنه د لینکس په دې کې خو مې دا شته ده، لینکس هم دی ښه په دې کې چې دی ما دا ښودلی ده ښه لینکس اول نه دویم ویډیو کې لینک هغه ویمویر څنګه انسټالېږي او په دې کې څنګه وینډوز انسټالېږي. یعنی دا موږ څه دپاره استعمالوو؟ که موږ سره په کور کې 2 PC ونوس نو په دې کې موږ یو 2 وینډوز انسټالو، دغه 2 وینډوز داسې کمیونیکیشنز کوي ته به وایې چې ولا ترو کیبل کنه، خو فکر دی وي چې په سافټویر کې دننه انسټال شي، سافټویر کې دننه انسټال شي. یعنی دغه سافټویر کې چې کوم کنیکشن مونږ ته جوړیږي نو دا مونږ سره څه شی دی؟ لاجیکل. ولې خیالي دی مونږ سره؟ څه کیبل خو د رښتیا مونږ سره خو نه دی په دې کې کنیکټ خو نه دی. یعنی په سافټویر کې چې مونږ وینډو انسټالو هغه مونږ سره چې دی لاجیکل. او فزیکل نه مطلب څه شی دی مونږ سره؟ چې مو تاسو درو کیبل کنه کی. یعنی اوس ګوره لین کوډ، دغه کوډ چې تعالی ښکاري دغه کوډ دا ستا په ان آی سی کارت کې مشته، ستا په سویچ کې مشته، ستا په بریج کې مشته، ستا په هب کې مشته، ستا په راوټر کې مشته. یعنی څومره چې ډیوایسز دي چې ترو کیبلز هغه ټول کې دغه کوډ چې د دې کوډ په واسطه یو بل دې څه کوي؟ پیژني. یعنی دې چې یو بل پیژني ترو دغه کوډ نمبر پیژني. لکه اوس آسان خبره امتحان نمبر ته رسو، یعنی زه 0 یا نه اچوم، 0 یا خو کوډ نمبر شو، او زه چې دی ستا ساده نمبر اچوم، آیا تا سره زما کنیکشن کېږي؟ نو دا کنیکشن څوک جوړ کړو؟ هغه 0 یا کوډ نمبرز. نو دغه څومره چې ډیوایسز دي مونږ سره په دې ټولو کې بلټن دغه کوډ نمبرز چې دی یو بل پیژني ترو دغه کوډ نمبر پیژني. او کنیکشن چې اسټابلیش کیږي هغه ترو LLC کیږي، او ټولو ته چې سم بینډویډ ځي لکه سلم BBS هغه مونږ سره میک کېږي، او مونږ چې دغه کمیونیکیشنز کوو ډیټا ایکسسینګ کوو هغه مونږ سره ترو څه شی دی؟ IP اډرس. مشکل وای شو هغه بل چې دی لیر لږ زیات دغه به سبا